دا بعض خلک په فیسبوک کې چې د علماو بیانونه اوري شکنځل ورته کوي، دا ملحدین او منافقینو ته څه پیغام لري؟ ملحدین او منافقینو ته پیغام نه لرم، تا ته پیغام لرم. هغه ملحدین او منافقین مه بوله، ولې دومره غوسه یې؟ پر خلکو باندې ټاپې مه لګوه، دا ملحدین دا منافقین. گزاره کوي. عتبان ابن مالک رضی الله عنه صحابي دی، موږ دا بخاري شریف کې اوس ووایو څو ورځې مخکې. عتبان ابن مالک رضی الله عنه صحابي دی، نبی علیه السلام ته ویل یا رسول الله زه ضریر البصر یم، سترګې مې ښه کار نه کوي، نو اکثره مسجد ته نسم راتللی، باران سوی وي، لاره خرابه وي، زه نسم راتللی. نو یا رسول الله که اجازه وي زه به په کور کې لمونځ کوم، خاص کر د باران په وخت کې په کور کې به لمونځ کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحیح ده، ولی یا رسول الله که ته زموږ کور ته راسې، چیرې راسې؟ جواب راکوي متوجه یاست؟ که ته زموږ کور ته راسې، زموږ په کور کې پر یو ځای باندې لمونځ وکړې، نو په هغه ځای باندې چې ته لمونځ وکړې، په هغه ځای باندې به بیا زه آینده لمونځ کوم. لکه زموږ خلک چې یو بزرګ بوځي وایي زموږ د مسجد افتتاح وکړه یا زموږ د کور افتتاح وکړه، ته چې راسې زموږ په کور کې به ډوډۍ هم وخورې، مېلمستیا، بیا به زموږ په کور کې یو ځای باندې لمونځ وکړې، پر هغه ځای باندې به بیا زه آینده لمونځ کوم، زه به د ځان لپاره مصلا وګرځوم. نبی علیه السلام السید نبی کریم صلی الله علیه وسلم و هغه کور ته د عتبان ابن مالک رضی الله عنه ورلی. هلته چې کله نبی علیه السلام ورلی، نو طبعا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو علاقې ته ورسي، نو په هغه علاقه کې چې کوم صحابه کرام ټوله راغله، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی دي زموږ کلي ته، ټوله صحابه کرام راغلل. صحابه کرام چې راغلل کور ته، د دغه کلي یو بل صحابي دی، غالبا مالک ابن دخشن نومې دی، الله دې مې غاړې نه بندي، داسې نوم یې و. دا صحابي نه دی راغلی. نو چې کله د لمانځه څخه فارغ شول، نبی علیه السلام صحابه ورسره ولیدله. هغه صحابي چې نه دی راغلی، نبی علیه السلام د هغه پوښتنه وکړله چې این فلان، دا صحابي نوم یې واخیست چې هغه چیرې دی؟ نو په دې ناستو کسانو کې یو چا وویله والنافقه، که دا اوس زموږ ملګري غوسه دی، یو ملګري وویل والنافقه، ول هغه خو منافق دی. څه دی؟ نافقه، منافق دی. هغه ولې منافق دی؟ که دا اوس زموږ ملګري چې غوسه دی، ولې منافق دی؟ ځکه منافق دی چې ګوره نبی علیه السلام راغلی دی زموږ کلي ته، دی ملاقات ته نه راځي. نو ته چې ملاقات ته نه راځې، نو خو معنا دا ده څه شی یې؟ جواب راکړئ، څه شی یې؟ الله قربان تر نبی علیه السلام صلی الله علیه وسلم. ټول ووایه صلی الله علیه وسلم، بیا ووایه صلی الله علیه وسلم. څومره ښایسته تربیه یې راکړې ده، خو موږ د نبی علیه السلام زندګي نه زده کوو. نو کس وویل المنافق دی، پلانکی منافق سوی دی، ولې نه دی راغلی؟ نبی علیه السلام مخ راواړو، یقول الا تسمعونه یقول لا اله الا الله، ول تاسې نه دي اورېدلي چې هغه لا اله الا الله وایي؟ ملګرو وو لا اله الا الله خو وایي. نو نبی علیه السلام ول چې لا اله الا الله وایي، کلمه وایي، بیا څنګه منافق ورته وایاست؟ بیا څنګه د منافق فیصله کوئ؟ منافق څنګه ورته؟ ضرورت وي، مصروفه وي، خبر به نه یو توجیه ورته وکړه. نو دی وایي دا بعضې خلک په فیسبوک کې علماو بیانونه اوري، ښکنځل ورته کوي، دا ملحدین او منافقین. دا ملحدین او منافقین مه وایه، داسې ووایه ورته ناخبره به وي. څه شي به وي؟ ناخبره به وي، خبر به نه یا به هغه بیان پوره اورېدلی نه. پوه شوست په خبر؟ دا وجه به وي. منافق مه ورته وایه، ملحد مه ورته وایه، مسلمان دی. پوه سوی به نه چې پوه سي بیا ښکنځل نه کوي، مسلمان ته ښکنځل نه کوي، او عالم ته خو بیخي نه کوي. کله کله یو څوک خبر نه وي، کله کله یو څوک چا غلط پوه کړي. هغه بله جمعه زما څخه یو چا پوښتنه کړې وه د راشد خان په باره کې. زه یقیني په موضوع نه وم خبر، ما موضوع بیان کړه او ما بل تا ملګرو ته دا خبره وکړله. ما ورته ویل تاسې په دا عام مجلسو کې دا موضوعات د یو چا نوم مه اخلئ مناسبه.
دلته یو رسنۍ ده په نامه باندې د انټرنیشنل، نو دغه راولاړ شوي وو، دا مضمون یې داسې لیکلی وو، یو بیان یې نشر کړی، یو چا پرون اواز ته وایي، لیکلي وای چې دا ملا دا فتوا ځکه داسې ورکړې ده چې راشد خان پښتون دی ځکه یې دا فتوا ورکړې ده، که دا اوس فارسیبان وای بیا بیا بله کوم فتوا ورکوي. اوس ګوره دا اوس نو بیا لاندې خلک بیا اخته ښکنځل کوي چې دا ملا دا رقم دی او دا ملا دا رقم دی او دا ملا د اوس دی او دا ملا پلانکی دی او دا ملا منافق دی او دا اوس دغه ښکنځل چې کوي دا خلک نه دي ملامت. ولې نه دي ملامت؟ غلط یې پوه کړله. څه شي پوه کړل؟ هغې دا ورته وویل وایي دا ملا پر پښتون باندې یو رقم فتوا ورکوي، پر فارسي بل رقم فتوا ورکوي. نو ته چې په خلکو باندې دا وایې چې دا خلک ملحدین دي یا منافقین دي، علماو ته ښکنځل کوي، خلک نه دي ملامت، خبر نه یي. ته چې دا خلکو ته ملحد و منافق وایې نو ته غلط یې. پر خلکو باندې ژر فتوا مه لګوه، نرمي کوه، پوه یې که خلک نه دي خبر چې انسان دی بیا مسلمان دی چې خبر سي بیا داسې نه کوي